مشرانو په جمع سره السلام علیکم. دغسې غرمه خو سله خو اوس لږ کې ویښېږو. دغه یو خو مو خیر د کلیوالو و، د نوره باري مېلمانه چې کومې دې ته داد ماد ورکوو، کلیوال ته یې ورکوو. سره هغه څه بده خبره نه ده، ځکه چې که کله د کلي ولې مند خلا سړی فخر کوي چې خپل کلي چې مظلوم صاحب غوندې شاعر خدای درکړی ده چې دومره هغه شاعران یې دلته ته راوستله چې کېدای شي که دلته نه ورغلي تاسو به خپلې زندګي کې لیدلي نه وله. د عارف سلطان صاحب یې موږ ډېر کلک ملګری ده، ډېر په هغه سره مو ورته غوښتی او نعیت الله صاحب لکه ډېر ما ته خپل هغه کړی ویلې چې خامخا به دا شرکت پسې کوي، د کلیوال مې دلته وویني. ورته یې لکه هندو چې کلمې خبرې بدې ګڼي، داسې مې یار د یارانې خبرې بدې ګڼي. لکه هندو چې کلمې خبرې بدې ګڼي، داسې مې یار د یارانې خبرې بدې ګڼي. دا شعر آباد یو غزل عرض ده. ورته ودې خاندیرا دې شي جانان کیسه چې ختمه شي، ودې خاندیرا دې شي جانان کیسه چې ختمه شي. ماته دې وي خیر ده غټ تاوان کیسه چې ختمه شي. دای چې راضي کېږي ټول شرطونه یې قبول درته، دای چې راضي کېږي ټول شرطونه یې قبول درته. هر څه شای اخلم په خپل ځان کیسه چې ختمه شي. ته چې په غره یې رقیبان ماته معلوم دي ټول، ته چې په غره یې رقیبان ماته معلوم دي ټول. ولګوه جوړ